دا د ننګرهار ولایت سپین خټکي دي. ماشاءالله په اوس وخت کې ډېر ښه حاصلات لري. ښه حاصلات کوي او چې باران نه ورېځي بیا مرضونه وکړي بیا بار صحیح نه برابروي. دا چې موږ کله وکړ بار له ځان جوړ کړ بس دې وخت بارانونه شروع شو. د دې رنګ ښکلی دی او څنګه چې د دې بوی ښایسته دی نو همدې تر څنګ خوند یې هم ډېر ښه دی. دې ته مه ګورئ چې دا کوچني دي او وړوکي دي. اول ځل دویم دریم کوم ځل کې مطلب ښه بار یې کړی و؟ اول ځل چې دی نه منه دی نه وشکول په دویم ځل بیا 1.5 سل منه او دا ځل دی انشاءالله 1500 منه به ورکړي خو دغه ځای انشاءالله. دې ځای کې به داسې څوک نه وي پاتې چې ځمکه یې نه وي کرلې. ټولو کرلی ده. ټولو کرلې ده. هر څه د الله په خپله خپله برخه وررسوي. هر چا ته الله خپله خپله. ماشاءالله څومره ښایسته خټکي دي لیدونکو. ښه خو ته یې هم راشکوه که نه ښه ته یې نه راشکوه ګوره واه کماله ګوره انتظار شي ګوره ټول کار ګوره زما نه کېږي. سلامونه نیکې هیلې احترامات پیرزوینې په امیر هندارې قدرمند اورېدونکو جوړ په خیر. زه سراج الدین پژواک یم. دا د ننګرهار ولایت سپین خټکي دي. نو دا البته دې ته امي خټکي وایي خو د دې بله یوه طبقه هم ده چې هغه د سپین خټکي وایي خو ننګرهار ولایت کې بیا سپین خټکي مشهوره شوي دي. اوس که موږ ووایو چې دې ته امي خټکي وایي صحیح خبره ده او سپین خټکي هم دې یو ډول دی. نو اورېدونکو دلته بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلی یم او دلته بیا د پارمیچار سیمه ده. دلته ډېر فارمونه د خټکیو کرل شوي د خټکیو تر څنګ چې دی هندوانې هم کرل شوي دي. نو په هندوانو مو تاسو ځانګړې خپرونه مخکې ریکارډ کړې وه. اوس چې دی سپین خټکیو حاصلاتو ته راغلي یو دیکانانو ورور سره خبرې اترې کوو. همدارنګه هغه ورونه چې په دغه باغونو کې کار کوي هغو سره هم خبرې اترې وکړو. دغه ځای فرش آوټونه به هم وګورئ او همدارنګه دغه خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ. نو همدارنګه دغه صاحب د ډرون د لینز څخه هم وګورئ. له یو طرف به دغه ځای ښایستونه وګورئ له بل طرف به د خپل وطن حاصلات سره تعقیب کړئ. د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژواک یم او د کیمرې برخه کې سره ملتیا زلمی زل صاحب کوي. راځئ کتونکو دغه د زیړو امي خټکیو خپرونه سره تر پایه پورې تعقیب کړئ. بیا هم ښه راغلاست جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسېږئ. لیدونکو زه اکثره وخت چې دغه د وطن د حاصلاتو یا په اصطلاح په وطن کې فابریکو د خپرولو لپاره چې کله ځم نو د وطن د آبادۍ څرک پکې لګي. همدارنګه زراعت چې دی د هېواد لپاره د اقتصاد له نظره یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ تاسو اقتصاد په دې برخه کې جوړ شي.
تاسو ګورئ چې د افغانستان همدارنګه بالخصوص په ننګرهار ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې همدارنګه په مرکز کې اکثره زراعتي ځمکې کرل کېږي او همدارنګه دوه موسمه کرل کېږي چې هغه یو د اوړي موسم دی او بل د مني موسم دی او الحمدلله ډېر ښکلي حاصلات هم ورکوي. له هغې له جملې څخه دغه تاسو د بټي کوټ هندواني او په اصطلاح دغه سپین خټکي ګورئ چې ماشاءالله په اوس وخت کې ډېر ښه حاصلات لري او همدارنګه که موږ تاسو بازار ته لاړ شو د سبزي منډۍ ته لاړ شو نو په هغې ځای کې دا خټکي ډېر زیات تر سترګو کېږي. وجه یې دا ده چې الحمدلله ډېر خلک په اوسني وختونو کې د زراعت برخې ته ډېره پاملرنه کوي نو همدغه زراعت د انشاءالله پرمختګ به کوي. تاسو دغه سپین خټکي البته دې ته هغه وایي سپین خټکي خو د دې یو بل ډول دی خو دا چې دی عامي ماشاءالله ډېر ښایسته ښکلی بوی هم لري. تاسو که چېرته د سړک په غاړه باندې مطلب منډۍ ته لاړ شئ نو اول چې دننه شئ هغه ځای ته یا ورشئ لومړی راباندې د دې بوی در باندې لګېږي او همدارنګه دا ډېر ښایسته خوږ بوی کوي. څنګه چې د دې رنګ ښکلی دی او څنګه چې د دې بوی ښایسته دی نو همدې تر څنګ خوند یې هم ډېر ښه دی. دې ته مه ګورئ چې دا کوچني دي یا وړوکي دي مهمه دا نه ده چې دا د دې هغه جسامت کوچنی دی نو ډېر ښایسته خټکي دي خوند یې هم ښه دی او حاصلات یې انشاءالله سږ کال یې به ښه وي. هر کال چې دی حاصلات یې ښه وي دا خو چې د ژوند دی کله به حاصلات ښه وي کله به خراب وي خو موږ او تاسو چې دی باید د زراعت برخه کې هر کال نه یوه واده راولو. زاهل صاحب که تاسو لږ راسره راشئ دا ګورئ لیدونکو اوس دغه ملګرو دا خټکي شکولي دي او دلته چې دی یو دانه اچولی دی او که تاسو وګورئ دا خټکي ټول سره په یو ماډل دي که نه. اوس دا بل خټکي ما واخیستو هغې نه بیا دا لږ غټ دی که نه که اوس موږ دا ووایو چې ولا دې کې به غټ غټ خټکي پکې نشته ټول داسې خټکي دي همدارنګه دا بازار ته وړل کېږي. نو لیدونکو راسره اوسئ خپرونه جریان لري دغسې د وطن د ابادۍ همدارنګه د وطن د زراعت د برخې خپرونه البته خپرونې په مینه سره ګورئ سره پاتې شئ. محترمو خوږو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ اوسېږئ. لیدونکو د سپینې خټکیو حاصلات تاسو ګورئ ورور سره ولاړ دی په همدې پټیو کاروبار کوي نو خبرې اترې وسو. سلامونه ستړي مه جوړ په خیر. وعلیکم السلام خوشحاله اوسه پاچې عزتمن شي. ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو ته ښکلی نوم واخله. زما نوم عطاالله د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا باغ د پارمچا په ساحه کې دی. ښه څنګه عطاالله جانه ښه انشاءالله شکر دی الحمدلله. کاروبار دې څنګه دی؟ بس شکر دی شکر په وباسو که نه ګزاره کېږي ګزاره کېږي شکر دی. وخت در باندې څنګه تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله وخت یې بس تېرېږي. دکانۍ کارونه هم لږ سخت دي ولا بیخي سخت دي. سخت دي که نه؟ هو څه به وکړو دکانۍ کار کې څه ډېر سخت دي؟ په دکانې ما ټوله سخته ده که نه؟ هو ټوله سخته ده. د اوبو لګول ډېر سخت دي ما په نظر باندې. اوبه هم لګول هم سخت دي او دا سبزیات چې کوم دي دا خو بیخي سخت زیات دي. ښه بل دا شکل تاسو وکړئ که نه فکر کوم دې ته اول پلاستیک هم ورکوئ. دا اول موږ دا جوکتي چې جوړ کړو دا زڼې نالو بیا هغې پاسه پلاستیک خورو بیا چې کله دا خپل تیغ وکړي بیا پلاستیک څخه ورسې شکوو. هر یو بوټي ته بېل بېل پلاستیک څخه شکوئ. ډېره سخته ده خو دا سخته ده بلکل سخته ده که نه؟ سخته ده. ښه الله دې فضل وکړي او رب دې داسې وکړي چې کومو سختۍ مو تېرې کړي هغې مطلب بدله بېرته په لاس درشي. امین کې امین کې. دا راته ووایه چې دا څومره ځمکه تاسو په دې باندې خټکي کرلې دي؟ دا به 15 جریبه وي. 15 جریبه او دې له سپینې خټکۍ وایي که عام والا خټکۍ ورته وایي؟ دا عام والا خټکۍ دی. تاسو څو قسمه خټکي دلته کرلې؟ موږ دوه رقمه. کوم؟ یو دا بلچ عام والا دی یو رقم ګلستان خټکۍ دی. ګلستان تاسو خو دې مسلکي ناست کوم یو خټکي زیات بازار لري؟ دا بلچ عام والا ډېر ښه بازار لري او بیا کیفیت یې کوم یو ښه دی چې مطلب خواږه وي که نه خلک ترې استفاده کوي؟ همدا بلچ عام والا دا خواږه دي. خواږه دي. او سپینې خټکي څنګه دي؟ هغه دې پورې باید بیا لږ هغه دي پیکه دي او ریټ هم چې دی نه لږ 10 روپیه 20 روپیه ارزانه دي. بیا تاسو ولې بیا ټول همدغه عام والا ولې نه کوئ؟ بس دا خو موږ دام کوو هغه هم کوو چې کوم حاصلات ورکوي او کال له بیا د خیر هغه کوو. اوس د عام والا خټکي بار زیات دی که نه د سپینو خټکي بار زیات وي؟ بس چې بارانونه او وریځې نه وي بس دا خټکي ښه خټکي دي ښه حاصلات کوي او چې باران نه وریځي بیا مرضونه وکړي بیا بار هم صحیح نه برابروي. دا چې موږ کله وکړ بار له ځان جوړ کړ بس یو وخت بارانونه شروع شو بس دا د بار نه وغورځو مطلب مرض یې وکړ. مرض یې وکړ
د مرزون دپاره دواګانې به کارول څنګه دواګانې کار کوي که نه کوي ولا رښتیا خبره یې دغهګانې خو کاره خو صحیح کار نه کوي چې په طریقې نه پوهېږه څنګه نه موږ خو دکانانو په طریقه باندې اچو خو بس دویګانې صحیح کار نه کوي که نه بس قسمت غواړي چې قسمت کې هغه به در رسېږي او ژوند پورې خو دغه ګټه او تاوان دواړه سره نښتي که نه او ټول عمر سره ګټه هم نه شي کولی حتما کله به تاوان وي کله به ګټه وي خو الله دې وکړي چې ګټه درته وکړي ښه خوشحاله اوسېږي مننه دلته چې تاسو د خټکي وباسئ بیا دلته د بټي کوټ بازار ته وړئ که نه مرکزي منډۍ ته وړئ دا ځي کابل له ځي کابل له ځي او تجاران نه ځي کابل له وړي دلته چې دا کوم خټکي موږ ګورو که نه سړک غاړه چې ښودل شوي دا به یې کوم ځای څخه راوړي دا هم دا بټي کوټ خټکي او دا لاندې چاردي او باریکا او میشاڼي او پارمسا او پارمچار دې نه دوکانداران چې لس شل خلطې ځان له راوړي هلته یې هغې خرڅوي مارکیټ کې څنګه دی بازار شته که نه کمزوری دی بازار شکر دی انشاءالله اوس ښه دی تقریبا په څو خرڅېږي بازار کې دا دې ځای ریټونه خو 90 او 100 پورې چلیږي او د کابل ریټونه چې دي بیا 140 خواشاو 1.5 داسې چلیږي مطلب هلته خو مصارف هم راځي که نه مصارف هم شته دی د ننګرهار ولایت دا کوم خټکي او هندوانې چې دي ستاسو په نظر د افغانستان څو ولایتونو ته به حاصلات ورکولی شي ولا بس هندوانې خو زیات کرل شوي فراه کې هم کرل شوي دي ډېر او دلته ننګرهار کې هم کرل شوي دي دا هر ولایت له ځي هر ولایت له ځي اوس وخت کې د افغانستان زراعت څنګه دی ستاسو په نظر باندې په نظر د دیکان که نه تاسو مطلب په دې برخه کې پوهېږئ د افغانستان زراعت مطلب مخکې لاړ دی که نه پاتې شوی دی شکر دی مخ په وړاندې باندې تللی دی د افغانستان زراعت خو چې دغه دویګانو کې لږ کیفیت ښه شي زموږ فصلونه به نور انشاءالله مخکې لاړ شي که نه ښه مننه خوشحاله اوسېږئ دلته چې دی اکثره که نه دغه د مالټو باغونه یا په اصطلاح دا نور که نه د الوچو باغونه یا مطلب که د هندوانو باغونه وي دا چورل په تجار باندې خرڅېږي دلته هم تاسو په تجارت باندې ډایرکټ په پټي کې خرڅوئ که نه تاسو یې مطلب ګاډی باروئ مطلب هغه ته وړئ منډۍ ته وړئ موږ تجار راغواړو دلته راځي بیا والا که مزله شي یا غټ ګاډی خاور شي دلته والا باره و ترازو کې هلته تلي چې هر څومره شو بس بیا هغه وړي تاسو مطلب خپله نه وړئ ښه ډېره مننه لیدونکو ته کوم پیغام هم لرئ نه بس دغه پیغام دی چې موږ له دویګانې صحیح جوړې کړي موږ له ښه شیونه برابر کړي چې زموږ فصلونه د مرض نه بچ شي او مرض ونه کړي او ښه دویګانې موږ غواړو صحیح مننه خوشحاله اوسېږئ هر کاروبار چې موږ کوو او همدارنګه د کاروبار تر شا چې دی موږ تاسو دوه رازونه پټ ګڼو چې هغه یو ګټه دی او بل تاوان دی او کله به تاوان سره مخ کېږو کله به د ګټې سره مخ کېږو خو چې کله مطلب په دغه خپله فصلونو کې خدای مال ورکو همدارنګه زکات او عشر دا ورکو انشاءالله مشکل به دومره نه وي ډېره مننه کور ودان الله مو کامیاب لره بیا هم ستړي مه شئ زه به د لیدونکو سره البته د هېوادوالو سره به کار وکړم دا خټکی څه چې روش کوم پوخ دی دا که نه وکنه چې خامر ونه شکوم ګوره چې ځان ته به کار وګورم که نه که داخله ښه بسم الله و ماشاءالله خو زه رش کېږي ښه هسې وی کار اسانه دی نه هسې وی چې کار سخت دی یوه ښه لوبه ده دا مخله ماشاءالله څومره ښایسته خټکي دي لیدونکو ښه خو ته یې هم رش کوه که نه ښه ته یې نه رش کوې ګوره وا که ماله ګوره انتظار شي ګوره ټول کار ګوره زما نه نه کېږي دا خو شین نه شین مې نه رش کولی ته یې هم رش کوه که نه صحیح ده خوښه یې ده دواړه به یو ځای کار وکړو دا خود تیز هلته اوس ما ته یو خټکی هم نه پرېږدي زه روش کوم هو که نه دا اوس هم د کار زمری دی دا هم روش کوم که دا هغه ده لږ نو ټکي خوړلی دی هر سړی په خپله برخه کې وارد دی ښه لیدونکو ماشاءالله دا څومره ښایسته ښکلی خټکی دی ماشاءالله 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 راځه څو خبرې وکړو که نه ستړی مه شي الله دې وبخ ډېره مننه لیدونکو ته یې ښکلی نوم اخله زما نوم چې دی بلال دی بلال جانه څنګه یې الحمدلله بلال همدې ځای اوسېدونکی او همدې ځای اوسېدونکی دا کومه ساحه ده
دا د بټي کوټ دې ضلع چې دی بیا په میچار دلته خو ماشاءالله د هر څه باغونه ډېر زیات دي که نه دغه ځای کې چې دی د دې نوړو باغونه لږ کم دي خو بیا په هغه ساحه په رساو کې دی بیا ښه ډېر دلته هم دا یو باغ دی لږ یو دانه پله دی خو نور هم خو که نور څه زیتونو باغ خو شته هو وکړم هغه ته چې دلته مطلب باغونه د هرې میوې شته دی خو بس شته مالټې شته لاندې ښه پرېمانه مالټې دي زموږ نه د ورځ څومره خټکي ټولی دا خو بس د خټکو پورې پالې دا په بعضې پړک باندې 100 منو کې بعضې 200 منه بعضې باندې 400 منه نو دا پړک کې چې دی دا ټول نه ښه راغلی دی په دې باندې 400-500 منه کوي دا ځای دې نه وروسته بیا کله 200 منه کله 100 منه ورو کمیږي څو پیریم تن ټول کړي دي خټکي دا هم دریم ځل دی دریم ځل دی اول ځل دویم دریم کوم ځل کې مطلب ښه بارې کړی و په اول ځل هم چې دی نه منه د نوش کول په دویم ځل هم بیا 1.5 سل منه او دا ځل دی انشاءالله 1500 منه به ورکړي انشاءالله خو دغه ځای انشاءالله څنګه د حاصلات څنګه دي انډیواله الحمدلله ښه دي که نه الحمدلله او تاسو دا پټی خپل دی که نه مزدوران یې ورسره دا زموږ ځمکه خو خپله ده په اجاره م نیولې ده د کال د کال مې دا دولتي ځمکه ده موږ د خو کال تاسو په اجاره نیولې یعنې مطلب دا چې ټوله مزدوري ستاسو ده او هو که نه چې کار به کوي دا خو بېله مزدوري شوه همدارنګه خدای دې وکړي چې ګټه هم درته وکړي که نه ډېره ګټه درته وکړي ځکه چې تاسو زحمت پرې ویستلی دی که نه نو کاروبار خو سخت دی که نه سخت کاروبار چې دی هغې تر شا حتما ډېره ګټه پرته وي څنګه او بل ته اکثر ملګري وایي چې مطلب سخت کلي مرضونه کړي وو سږ کال خو مرضونه دومره مرضونه کړي دي چې بې انتها مرضونه سره یې دونه مرضو ماشاءالله بدونه بار یې کړی دی ګوره او بار خو بس همدا یو پړک بار شو دې نور څه بیا بار کمی که نه څونه پره کارګر کار کول ده زه خپله زه یم زموږ د تره زوی دی پلار مې دی او یو هم تره دی بیا نور راسره مزدوران دي یو 2 دانې موږ 6 کسه یعنې اکثریت په دې باغ کې تاوي کله زیلی جګو کله اوبه لرو کله چې دی نو پلاستیک د دې نه شکو کله سره ورکو دا 6 کس یو د کس راسره میشتکي دي همدلته اوسېږي 3 کسه او دې د باغ پیره به هم سخته وي که نه او پیره خو سخته ده نو بس چې هغې سره کیالته ده نه خلک کوي چې دې سره کیالته شي کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ کار وکړه او کار ښه شی دی ښه ځوانان په کاروبار باندې ښه ښکاري کور ودان لیدونکو دا ځوان لګیا دی کار کوي او خټکي رش کوي خپرونه جریان لري راسره اوسېږئ لیدونکو ښه راغلاست جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسېږئ ورور سره ولاړ دی دا دغه باغ مسؤل دی او په اصطلاح د په ملکیت کې دی سلامونه جوړ په خیر سره مشي سلام او تاسو خاص لري ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ لیدونکو ته ښکلی نوم واخله نور رحمان بټي کوټ ولسوالۍ د باریکا ورغه کلي اوسېدونکی رحمان جانه بیخي داسې خواشینی درته ښکاري ولا چې غوسه کالي فصلونه داسې ډېر ښه نه دي راغلي که نه بارانونه و مرضونه یې وکړلو په دې خاطر باندې فصلونه چې کم وخت کې حاصل ورکولې نو هغې وخت کې بارونه ورېځې وې داسې حاصل یې ونه کړ تېر کال یې څنګه حاصلات تېر کال یې ښه ښه و تېر کال دې ګټه به کړې انشاءالله و تېر کال یې ښه څه کاري پته لګي الله شته دی او دا خو زده چې کاروبار حتما دواړه ښه لري که نه ګټه تاوان پکې شته نو اوس هم لا پای ته خوندې رسېدل ترې معلومات ما سر یې دی انشاءالله په تمه یې وه که نه خو باغونو کې مرضونه شته دستې نو خوشحاله اوسېږي څو پړم کنټرول کړي دي لږ مخکې مو لاړ شوم میده دا مو دریم پړک دی دریم پړک که نه کوم پړک کې زیات حاصلات یې ورکړه دریم پړک کې زیات ورکړه اول کې کم و دویم کې لږ زیات و دریم کې د هغه نه هم زیات ستاسو په نظر څومره خټکي به دا ورکړي په دې پړک کې دې پړک کې به انشاءالله یو 400 منه وکړي 400 دا مستقیما بر کابل ته وړي که نه ننګرهار منډۍ ته وړي من خو یې دلته خرڅوم تجاران راځي دلته پټي کې ورکوه 90-100 روپۍ رسول الله تاسو خپله ویسې واره ته نه کوي خو دلته بیا باغ دغه نه کېږي که نه حفاظت نه کېږي دلته مشکل دی که نه دلته هم کار زیات وي که نه دلته کار زیات وي اوبه او دارو دی څومره نفر سره کار کوي یو 6 نفر سره کار کار باندې سره بوخت وي مطلب دا ورته چې کاروبار نه خوشحاله یې که نه خوشحاله ولې نو شکر الحمدلله خوشحاله یو بس دا زمونږ کار دی ګټه او تاوان هم پکې راځي ګټلې هم دي پکې کله بس تاوان هم راځي سږ کال په دې سیمه کې به څومره خلکو ځمکه کرلې دي خټکي دې ځای کې به داسې څوک نه پاتې چې ځمکه یې نه وي کرلې ټولو کرلې ده ده هر څه د الله په خپله برخه وررسوي هر چا ته الله خپله برخه دا چې
که موږ تاسو دغه ځینې قیاس وکړو چې په دغه منطقه کې دومره ځمکې کرل شوي ده چې که نورو ولسوالیو ته موږ لاړ شو مطلب که ځمکې اوبه ولري په هر ځای کې دومره زراعت وکرل شي نو انشاءالله زموږ تاسو په هېواد کې داخلي هغه کومه ضرورت چې د زراعت د برخې دا پوره کېږي ان شاء الله او ډېر پوره شوی هم دی اوس وخت او زراعت هم دغه هیله ده چې زراعت ته خدمت وکړي چې داسې دوایانې راوړي چې په فصل یې واچي چې هغه مطلب هغې ته کار وکړي هغې ته صحیح خدمت وکړي نو انشاءالله بیا به حاصل د دې نه نور هم ښه شي یعنې ستاسو زموږ تاسو د کانونو ورونو چې د عمده ستونزه دا ده چې دواګانې استفاده کوي خو اکثره کار نه کوي کیفیت یې ښه نه وي که نه کیفیت یې کم وي با کیفیت دواګانې په کار پاکستان دارو به راتلل مطلب هغه ښه وه اوس بند شوي دي دلته دا شرکتي دوایانې دا دومره بیا واردات نه دي نه کوي کار نه کوي نه یا خوشحاله اوسېږئ کور ودان په خپل هېواد کې مصروف یې نو لیدونکو ته کوم پیغام لري مهرباني بس پیغام هم دا ده چې خپل وطن ته خدمت وکړي خپل کار وکړي او د حکومت نه هم دا دغه ده چې دا زراعت دپاره خدمت وکړي چې مطلب دغه حاصلات دي د افغانستان خلک ټول په همدې باندې مصروف دي او مطلب چې د دغه نه څو روپۍ لاسته راوړي بالکل ډېره مننه کور ودان چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړه لیدونکو تاسو د خټکیو ډیری چې ګورئ خټکي ډېر پراته دي ماشاءالله نو د ځینې خټکي اوس وخت کې تقریبا د دې بازار ډېر ښه دی اکثره خلک دا خټکي اخلي او وجه دا ده چې له خوند هم ښه دی او رنګ روغن هم ښه دی او په اصطلاح مقاومت هم ښه دی او د ملګرو په وینا باندې چې د دې بار هم ښه دی که نه نو څنګه چې خټکي زیات دي همدارنګه همدانې هم زیاتې دي لیدونکو سره اوسئ خپرونه جریان لري لیدونکو په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي په ډیکور ولسوالۍ فارمچار سیمې ته راغلي وو تاسو ته مو د زیړو خټکیو خپرونه ریکارډ کړه همدارنګه دغه پټیو حاصلات او همدارنګه د هېوادوالو خبرې اترې فرشاټونه تاسو وکتل په دې هیله چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي خپرونه پای ته رسېږي تر بیا پروژه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمي زیل صاحب ملتیا کوي ښې چارې ښه وخت د آباد افغانستان په هیله الله پامان